ګرانو کتونکو زه یم ستاسو کوربه باچاګل او تاسو ګورئ پښتو کارټون شو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده نن سبا د الیکشن شپې ورځې دي، نو په دې اړه زموږ د نن میلمانه دي ښاغلی ګلاب خان صاحب چې الکا ټي سی 420 امیدوار دی، او بله خواته له موږ سره ناست دی مایوس ووټر طوطي خان صاحب. ګلاب خان صاحب اول ته دا راوښیه چې ستاسو د الیکشن تیاریانې څنګه روانې دي؟ باچاګله داسې راته معلومیږي لکه ته چې د پیل په غوږ کې اوسې. نه سوم پوه، لکه څنګه؟ لکه دا چې ته زما په خیال سوشل میډیا نه وینې، ته وګوره چې په ټیک ټاک کې دا وخت د چا ویډیوز پر ټرینډینګ باندې دي. موږ لګیا یو هر وخت کمپینینګ کوو او جلوسونه کوو او په لکاو کسانو موږ ته ناست دي. په لکاو انسانان که په لکاو حیوانان درته ناست وي؟ بچګوله دا سپیره بیا څوک دی چې کمیس یې کښلی راته ناست دی؟ کمیسونه خو ته یې راته وکښل، کولونه وکئ بیا یې پوره کوئ نه. څنګه زیاته ساټ ماټ وم ده ته دغه حاله راورسولم. موږ خو یې تباه کړو، دی د تباه شي. ده تباه کړې؟ ده څنګه تباه کړې؟ دغه ناتر سره ما سره 20 کاله مخکې واکول کړی چې زه نوکري در کوم. په دغه تعزیله کې زه ولاړم، کوزده مې وکړه او هغو راته ویل چې 15 لکه ولور دی، مال 15 لکه واخلي، خو د ګلاب خان نوکري راکوي. د دغه دروغجن په سره مې تور سره د پلار پر کور سپین سرې شوه. باچا ما ته خو داسې معلومیږي چې د دغه سړي دماغي توازن ټیک نه دی. دماغي توازن نو په څه شي ټیک وي؟ د 20 کاله زه د واده په اسره کښېنولی دی، خو خوارکی دی سوی دی لکه وروست بانجڼ. زما په یاد دی دی به ښه پهلوان و، ښه صحتمنده سړی و، ته ورته وګورئ دا ته راسوی دی. باچا موږ خو په سیاست کې دې دپاره نه یو ناست چې د خلکو ودونه ورکو. خو تا د واده کول ورسره کړی دی. ودرېږه قربانه یو منټ ودرېږه. دا چې زه خبره پوره کوم زما په خبر ته یې لک، ما په خبر په میان کې مه رالویږه. ګلاب خان صاحب دا لهجه د الیکشن بعد خوند کوي، او په یاد ساته زم ستا د حلقې ووټر یم. نه باچاګله ته خو عامه بدو، ته خو زموږ د سترګو تورې په موږ ډېر ګران یې او زموږ محترم یې. ته بذات خود ما ستا چینل سبسکرایب کړی دی او بیل آیکن مې هم ولی دی، او ستا د چینل له لارې زه خپل کارکونانو ته یو پیغام ورستول غواړم. دوستانو تاسو به د باچاګل چینل سبسکرایب کوئ، لایک کوئ، ویډیو به شیر کوئ او پر بیل آیکن باندې به ګوته وسروئ چې دا ویډیو هر کور کې پر هر ځای باندې وکتل کیږي او پښتو کارټون شو همیشه په یاد ساتئ. نو ګوله و څنګه سو؟ مننه. ګوره موږ خو پر دا لویه سطح باندې چې پر سیاست کې راغلي وو دا دې دپاره چې موږ د عوام خدمت وکړو. کنې زما دپاره د یو شي کمی نسته، لاره خوا پریو، خو ناست دې دپاره یو چې د دارنګه غریبانو د ځپلو خلکو موږ خدمت و مرسته وکړو. نو مرسته زیاته څه ده، خو دا طوطي خان ته نوکري ورکړه. د دا طوطي د نوکري دپاره ما اوس یو سوچ وولی. دلته یو سرکاري پروجیکټ دی، په هغې کې ډیم جوړیږي، دا ډیم د صفایي دپاره به دوی لامبو ووایي. طوطي خانو مبارک مبارک، د لامبوزن نوکري در پیدا سوله. یوی زما خو لامبو هم نه دی زده. مینه لوی دریانې کې ډوبېږمه، زه د نیندل وږی نه مړېږم. خو باچا د ده وټکانو ته به نه کښېنو. تېر وار یې ما ته ورته چوټو کراټې زده کړه، بیا به تا په چوټو کراټې کې هلته ولګوم، نوکري به درکړم. ما هغه لغتې سوکان وخوړل چې تر اوسه مې بدن دی تک شین دی. باچا ته د بدن ګوره، کراټې ګوره. زه ته دا یو بل کار وکړه، زما یو شیخ یار دی، د هغه ډېر اسان دی، که هغه ور خرخره کوې نو بیا به تنخوا زه له جیبه درکړم. یا زه صرف او صرف سرکاري نوکري غواړم چې پنشن لري. ګلاب خان صاحب اسې زما یو سوال دی چې تاسې سیاستدانان دومره بدکوله ولې یاست؟ په اصل کې خبر داسې ده چې په سیاست کې 99% سیاستدانان چې دي هغه خپل کول نسي پوره کوی، او پاتې سو دا 1% په هغې کې راځي دارنګ کسان لکه ګلاب خان خپل کول همیشه تر سره کوي. او له دا ناستو ټکي ځان وکړه چې دا ګلاب خان د هر چا په مرګ او په شادۍ کې ورغلی دی که نه دی ورغلی، وګیږه، خوله خلاصه که، حق ووایه. هغه ورځ راغلی زما پلار 15 کاله مخکې وفات شوی و، بیا هم دی په دا نه خبر وړاندې دی، خدای وبخښي.
ښه ګلاب خان صاحب که ته دا واره بیا کامیابه سوې او الیکشن دې وګټي نو د عوام دپاره څه کول غواړې؟ دا پلا د عوام د ریلیف دپاره غټ غټ پیکیجونه په ذهن کې لرم. ښه لکه هغه څنګه؟ نو هغه دا چې دا ما سوچ ولی دی چې د نلکې 2 لاینونه ورکوم. په یو لاین کې به سړې شلومبې وي او په بل لاین کې به ګرمې چای وي او بیا نو د دوی بارا خوښه سي که ګرمې شلومبې خوري که سړې چای خوري. ښه نور؟ او بل پیکیج دا دی چې ستا رنګ ښایسته ځوانانو ته دا رنګ موبایل ورکوم لکه زما په جوب کې چې پروت دی. ګلاب خان صاحب خلک موبایل سکی خلک له لوږې مري، وړه ارزانه که یو بره ارزانه که. خلک د لوږې نه مري بیا موبایل مري. زه بیا بېواده مړ یم. ایو خبره واورئ دا بره نه ارزانه کوم. دا بره ولې نه ارزانه کوې؟ د برې پر ګونۍ له لیکلی چې دا شوګر دی. زه بیا بېواده شوګر یم. او یو خو ستا د شادۍ واده سي. ګلاب خان صاحب دا واره ستا انتخابي نشان څه شي دی؟ دا پلا زما انتخابي نشان لیوه دی. او وای واقعي ډېر ښه انتخابي نشان یې درکړی دی. طوطي خان صاحب لیوه په یاد ساته. یا دا واره ووټ د بزې دی. یا پام کوه ووټ د لیوه دی. یا یو منټ ټلیفون را روان دی. ټلیفون را روان دی. جی څوک خبرې کوي؟ سرجي زه کاشف خبرې کوم. وده دا زما پیس کاشف خبرې کوي. کاشف بیا څه دربه لوېدلې ده؟ سرجي زموږ د لیوه نشان خو یې برته راڅخه واخیستلی. نو بیا څه شي راکوي؟ سرجي اوس خالي مولۍ پاتې سوه. مولۍ اخې او تر دې چې بادرنګ راکړی نو شو. سرجي اوس ډېره مجبوري ده مولۍ به واخو. او ورته وایه هېڅ یې راکړه. طوطي خانه تا او باچا نن زما مېلمانه یاست. درځئ چې بریاني در باندې وخورم. یوی بریاني درځه باچا چې دا بریاني خو وخورم. کښېنه یو خواته به نه ځې. ګرانو کتونکو خپل قیمتي ووټ په یو قیمت باندې مه خرڅوئ او مه په معمولي بریاني خطا وځئ. په مخ مو ښه